د چا خور پرتو کې شلې ګرځي د کوم پښتانو خور پرتو کې شلې ګرځي دا پرتو تا په کې شلې په پنیشمنت دی په کې شلې ما په کې شلې بل کوم مبارز په کې شلې چې هغه پرتو کې شلې ګرځي ته په خېټه خوا به د یار سدي کیسه به پرتاګه ویډیوګانې تا نه دي لیدلې واتساپ کې ګور د ما سره خو بلاک لیست کې یو سړی یو چا په خپل پرتو کې شلې په خپل شوقي پرتو کې شلې ویډیو جوړي ته دې هغه په خېټه خوا به د یار نوري مسلې ختمې شوې په میډیا کې هغه هر چې تاسو دلته درې ځوانان درې پښتانو صدیقي صاحب قربان دي صاحب خپل کار دا قربان دي سم چې خپل کار دا دغه خېټه هم خپل کار دا ورول جانانه تر خېټې نه پرتوګ ډېر مهم ده اول پرتوګ راغونډي ورسته خېټه ور پټکي چیرته تاسو خبرې هم دغه یو شیرنی باندې چرخیږي زه به هله کوم چې زه یو څو خبرې کوم ماته اجازه راکړه چې زه پکتیاوال صاحب چې د افغان په حیث باندې کومې وسه نه رسېږي چې زه هغې ته وایم چې ته پرتوګ واغونده یا د پرتوګ لاس مې ورته نه رسېږي د افغان د هویت په حیث باندې چې هغې لري هغې نه څوک انکار نشي کولی د افغان هویت لري نو څوک ورباندې تجاوز هم نشي کولی یو انسان چاته نشي ویلی اول چې رنډۍ مي که چې ته چې وایې چې رنډۍ ته هم ته نشي ویلی چې ته د خېټه ښکاره کړه ځکه یې نشي ویلی چې هغه خپله هم ځان ته یو شخصیت لري دا یو تجاوز ده چې تر اوسه یې تا ته هغه خپله ښکاره نه کړي زموږ مسله دې ځوانانو سره دا ده چې تاسو یو ښځې ته وایئ چې ته د خېټه ښکاره کړه مطلب د دې ځوانانو ته چې ده صحیح ده د یو نر په حیث باندې تا مطلب چې ده زه خو ښځه پرېږده ښځه خو چې هر شی کوي خو ښځه خو موتا راوستله د سوشل میډیا ته ښځه خو موتا مخکې کړې صحیح ده نه دته به نه وایم چې ما نه در وکړم دا ته په صلاح وشنه کوي سره خپله شعر و شاعري ما جانانو معلوم ده قربان موسی شعر و شاعري مې معلومه ده شعر و شاعري مې معلومه ده د ما جانان خپل ور شعر کوي کنه وای راشي تنګي لکه ځای څه تنګي کی ما زه خو دا وس ما خو دا وس کیمرا په دې لري کړی ده لکه ځای څه ګوري دا وس کیمرا زه نه لرم کنه دا اوس کیمرا مې په دې لري کړی ده چې ما کمیس کې شلې ده کمیس ما نیولې تاسو غوږونی سې کوم خبره ده شوي چې دا یو ستر حقیقت ده چې موږ د ځوانانو لاس یو کړی ده د جنکۍ مو دې تفریخي کله فالو نه کوم زور تلیک ورنه کوم غیس کله پرتګ نه باسي صحیح ده ما به فالو کړی ما به تلیک ور کړی ما به کومنټ ور کړی هغه تشویق کړی نو ته ما تشویق کړی و دې دونه مې تشویق کړی ده نو زه یو څوک نه راغواړم چې دغه اصلیت معلوم نه او بیا وایي چې تاریخي ښکاره کړه د یو نر په حیث باندې دا اس اجازت نه لري چې دا یو ښځې ته وایي چې تاریخي ښکاره کړه خدای دې کې چې رنډۍ خدای دې کې چې پیسې خدای دې کې چې هر څوک زه د یو نر په حیث باندې زه دا نه منم چې نر درې شي ښځې ته وایي چې ته خېټه ښکاره کړه بیا ستا اصلیت چې ده چې ته ښځې ته وایي چې ته خېټه ښکاره کړه نر خو چې هغه خو د ښځو سره ګیمونه هم نه لګوي د ښځې فرق په څه شي ده د نر د ښځې باندې ده چې نر باید همیش په ښځه باندې غیرت وکړي نر باید همیش په ښځه باندې ودرېږي نر باید همیش ښځې ته هغه لاره وښیي چې نور خپلو خویندو ته ښیي موږ داسې نشو کولی که نه چې ناکه خلکو باندې رئیس ووایي چې د چا خور دی د چا خور نه ده د افغان په حیث باندې که چېرته د افغانستان یو ټاټوبی سي افغانستان زموږ کور شي خو زموږ د ټولو خور راځي د ما بالکل نه ده خور زه د افغانستان کوئی بهتره پې بولم د پښتانو سپوی بهتره پې بولم افغان پرتو کې شلې نه ګرځي هلکه ځای صاحب ته افغان ته توهین کوي چې دا رقم رنډۍ ته افغان دی دا پرتو موږ او تاسو په کې وطن مو دغه حالات دلته په ټیک ټاک باندې ډېر خلک راځي لای پرتګونه شا کې شلې د هغه افغاني نشي کېدلی مثال د پرتو کې شلې ته مه ورکوئ خدای قرآن ته وګورئ وایي چې لاس ما چې پکتیاوال صاحب وایي غاړې لځي اخر پې دغه افغانانو ته پې غوسه ورځي که نه دا ټول چې اوس راغله دا خبرې زه یم چې حیرت خبره دا ده چې یوې ښځې په خپله پرتو کې شلی ویډیو جوړوي تاسې د خېټې غم وړي بیا همغه خبره شوه زوړ ملا او زړې ته راوي موږ بیا وایو چې نورجانه دا خپله ویډیوګانې جوړوي دا موتاره اوس څومره ښځې به دا شیرینۍ فالو کړي څومره ښځو به دا شیرینۍ فالو کړي هغه په خپله پرتو کې شلې ویډیوګانې جوړوي تاسې د خېټې غم اول پرتوګ ور واغوندئ د خېټې غم به یې وروسته وکړو بیا همغه خبره شوه د خېټې له لورې نه بلار بیږي د پرتوګ له لورې کار خرابېږي اول پرتوګ ور واغوندئ پکتیاوال صاحب هغه وایي یو سوال لرم پکتیاوال دا شیرینۍ څوک ده کال نه کېږي ټایګر دلته لا ویډیو ته موږ یو ټیک ټاکره ده یو ټیک ټاکره ده د کوم هویت لري چې په پښتو ژبه خبرې کوي د امریکا هویت لري په پښتو ژبه خبرې کوي
ونه زه خو پښتانه نه ورته یم نه افغاني ورته یم پښتانه پرتوکیشلي ویډیوګانې جوړي افغاني پرتوکیشلي ویډیوګانې جوړي زه خو د افغان په نوم توهین بولم مننه ډیره زیاته مننه پکتیاوال صاحب زه خبره کوم خپه کېږي خو نه ولې به خپه کېږو صدیقي صاحب ډېر سوچ دې کوي که خامخا به کوم شی درته یاد کړي نو خپه کېږي نوي نسل ته دا پیغام لرم چې د تاسو خو کور لا دلته هوار ده چې د تاسو مشران به موږ تاسو سپینګیري به موږ ولا که ښه ورځ ووینئ نو خامخا چې بوتلې تاوتې ښې نو خامخا به ښه ورځ ونه ګوري بالکل زه چې بوتل چې شم وروره جانانه د خدای مجرم یم چاته خو مې ویلي نه دي چې تاسې را سره وچکئ چاته خو مې ویلي نه دي چې پنشمنټ یې وکړو که مې چاته ویلي چې راسئ دا بوتل ډېر ښه کار ده حق لرې استعمال وکړه ماشومانه نن سبا ټیک ټاک ګوري که نه شمیرنې نه چې بیا هغه لقب اخله نو خو بیا ځان نه هم لقب واخله پکتیاوال صاحب نه هسې یو خبره ټوکم چې پکتیاوالي په جار سکي او د ډېر خلک داسې دي چې سکي خو لکه غزان پکې زه یم سره دي هغې لکه زه یم چې ډېر لرې چې مې ګرځي ډېر بېکاره شی دي ګورئ لکه نن چې د دوه ټکو خلک په پکتیاوال باندې نیوکې کوي سبا بیا په تاسو هم کوي نو دا ډېر بد کار ده تاسې خپل 5 وخته لمونځ کوئ او جنت ته علم جنتیان کا او زه ان شاء الله زما مکې ته د خدای ګناهګار یم او خدای ته به ان شاء الله توبې وباسم خدای ډېر غفور رحیم ده لا یا مندو نه زیات مهربانه ده تاسې یو نه چکئ او تاسې چې کله یې نوسئ یو ریډ بول سر باندې چرخئ پکتیاوال چې چرتون د تبلیغ کوي که نه موږ به شروع کړو دا به ډېر زر شروع کړو ځکه نه تبلیغ ته دې وروره ګلچاخت دغه تللي دي هغه زیارت خان دغه ډله تللې ده وروره ګلچاخت ته خو خدای هدایت وکړو موږ هم ځو که خیر ما هم بس تاسې ته هم خدای هدایت وکړي د خپلو ګناهو کې غرق پرېږدئ نه ما او پکتیاوال صاحب به یو ځای ځو انشاءالله خدای مې نصیب تاسې ته د خدای هدایت وکړي او موږ په د خپلو ګناهو کې ډوب پرېږدئ او اول خلکو ته پرتګونه ور واغوندئ وروسته به یې د خېټو غم وخورو سمه ده تل دې افغانستان زنده باد افغانستان دوزي ما ټیک ټاک په میډیا کې بندي کړي دي دوزي او فنکاري دا ما بندي کړي دي نه به څوک دوزي ولي نه به څوک فنکاري کوي د خدای په امان څو وخت ولري پکتیاوال صاحب هغه یو دغه خو وایه که نه هغه چې څوک خبرې کوي تا به ورته ویل چې سټاپ هغه ډایلاګ خدای هغه شړه د ډوزي ویشتل ته یعنی مخکې یو ډوزمار وي اوس دې بندي کړي دي نه قربان ما داسې ته دې ما په خبره نه پېژې کار زه درته یم چې خلکو ته یم چې ډوزي بنولئ ممنوع کړي مې دي ممنوع پېژنې ما سکوله چې داسې وایه چې ما ډوزي بندي کړي دي مخکې نه قربان دلته بیا څه خبرې پرتې دي د خلکو ډوزي هم پرتې دي د خلکو مبارزې هم پرتې دي د خلکو کنځاوې هم پرتې دي دریځې هم پروته شوبه د هر شی پراته دي دا به دا ولس ته ځان ګناهګاران یو موږ ټول یو صرف ته نه د تاسې ټولو ګناوي او د ما دا د چپ جوب ګناوي نه دي سره برابر دي ما غوندې ګناهګار نشي کېدلی په افتخار یې وایي دا په افتخار یې بدې یم چې تاسې پټوئ زه پټوم نه د خدای ګناهګار یم او خدای ته راویا او من دو زیات مهربان دا خبره ګوره صحیح ده دا خبره پکتیاوال صاحب صحیح ده په یوروپا کې څومره ډېر 40% خلک اسکي ما ته پته ده خو پکتیاوال صاحب وایي چې زه په جار څکم دا چې ویډیوګانې نوی نسل بیا نورې هغوی شروع 40% خلک اسکي ما ته پته ده زه په یوروپا کې چې کوم نوی نسل 40% خلک اسکي نو دا 40% خلک ولې په دې سوشل میډیا کې د نشې په حالات کې نه راځي یاره هغه وایي پکتیاوال صاحب وایي چې لکه ما څه چاته نقصان نه دی ورسولی یا مې خپله دا پاپو دا نیټ کلپو پسې راتېر شه پلانې د څه شي دپاره جوړ کړي دي دا خارج کې هغه د هوښیارو خلکو هغه د یوه خلکو د اخبار راشي ډانس هم خوند ورکوي اوس یو چا ته به ډانس خوند نه ورکوي خالي شراب به خوند ورکوي یو سړی به خالي د شرابو شوقي د جنو شوقي به نه وي نو هغه خورې بورکېږي که نه زه بورکېږم زه کولی شم چې ډانس کلب ته لاړ شم اورې کښېنم پیک لیکن زه ورې بورکېږم ما ته جنې خوند نه راکوي زه خالي شراب څښم او چې چاته جنې خوند ورکوي هغه یې په کلب کې کوي لکه دلته دې موږ ډېر ملګري یې کوي موږ پرې خبرې خو موږ د خلکو نه پرتګونه نه کاږو پردې پرتګونه وراغوندو موږ د خلکو د خېټې غم نه کوو د پرتاګه غم یې کوو چې باید اول یې پرتګ وراغوندي خېټه یې پرېږدي د ظالم زمانو پکتیاوال صاحب موږ د ځوانان چې کوم دا ینګ جنریشن دی که نه آینده نسل موږ هغو ته یو ښه پیغام باید اول باید هغو ته دا پیغام ده هغو ته دا پیغام ده چې قوم پرستي مه کوئ دوزي مه ولئ د خلکو په سر باندې لمنې مه وراړوئ د خلکو په شخصي کاروټي کار مه ورلرئ لږ په دا خپل ګریوان کې کته ګورئ اتې کراري امن امان ده امن
هیڅوک ولا که بزرګي په تور شپه کې ټول ډاریږي څوک علیا څوک یې نه دا خبره دی هغه په حیث باندې دی افغان په حیث باندې دی پښتون په حیث باندې به خزه ته تو نه وای کاغه فیشمی ته به په باندې صادر واچي غینه پښتنه او کې چې تا دا فیشتو صادر کومه ته پیواته چې دا د دې سر لسی ساده چې دې پر توپ شلې نو ته به کوم ځای ورپړې واچي ته خو د سیمه کنه چې ترې نورم په پر وځره چې آیفون اخلي خو پر توپ دی واخلي اوس